د مزناکو کارټونانو دپاره ستاسو ملګرو نه ریکویسټ دی دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ. داسې انټرسټینګ زبردست کارټونانو دپاره نو سیند په یو بیپاري باندې شپ شي چې بیپاري خلکو ته نایاب جانوران ښیي او دی ورته دا وایي چې دا جانوران د کار سره سره دا ډېر هوښیاران هم دي چې ته ورته سوی دا په حقې خبرو باندې پوهېږي. دا یو داسې نایاب نسل چې دا د ګوړې او د اتي مکسچر د هغې د نسل نه پیدا وي. په دې کې یو نن نمونه وښایي چې د هغه نوم موزلي وي او د بیپاري نن دغه موزلي خرڅ کېدی کسان د ځان سره ویسي. د دې نه بعد شپ چې دی هغه په 25 سال بعد وښایي. د موزلي چې دا لوی شوی دی د ځان لا خپل پریوار وي، یوې زوی او یو ښځی وي او دی ردو دپاره د دې مالک سره کار کوي، کو سخت کار وي او که نرم وي. دا مالک چې وي دا ډېر ظالم وي، د سره ډېر ظلم کوي خو دی مجبور دی د خپل فیملي دپاره او دله دغه کار کوي. دا زوی ثابت ورځ تماشه کوي. د مالک پړه کې اډوره هم اینه. نو د دې نه بعد هغه بیپاري وښایي چا چې په ده باندې دا وړوکی موزلي خرڅ کړی وي او ردی موزلي یو بوډا شانتې ملګری وي چې هغه د ده سره ګپ شپ لګوي. په پټ هغه بیپاري وښایي چا چې په ده باندې دا وړوکی موزلي خرڅ کړی. نو دی د دې مالک ته وایي چې په پلانکي ځای کې ځمکه ده او ته هغه ځمکه واخله، په هغې به ځان لا کیتې باړې کوې، دنیا پیسې به پرې ګټې. د مالک یې ورته وایي چې زما سره خو د هغې د اخیستو دپاره پیسې نشته. نو دا بیپاري ورته وایي چې ته دا موزلي چې کوم وړوکی زوی دی ته هغه خرڅ کړه، تا ته په دنیا پیسې میلاو شي، ته پرې ځان ته هغه ځمکه واخله. ته موزلي چې دا واوري هغه ډېر زیات خفه شي. دی خپل د مالک ته وایي چې سی به هغه ځمکه ډېره کلکه ده او په هغې کې اعتباړې نه کېږي. خو دا مالک چې وي دا ډېر ظالم وي، دی ګټه راواخلي او دا موزلي پرې وولي دغه ځای نه وځغلی. شپه چې دی خپل پریوار خواته راشي ډېر خفه وي. خو رده چې دا کوم وړوکی زوی وي دی دې ته وایي چې راځه پلاره زه تا ته یو داسې ځای ښیم چې ته وینې ته به خوشحاله شي. د زړه نه وي خو دی د خپل زوی دپاره راشي او دی چې چېرته هغه غار ته راننوځي او چې دی د خپل نسل زاړه نسل دغه تصویران ویني دی ډېر حیران شي. ولې هغه داسې نسل وي چې هغه په دوو خپو باندې ګرځي لکه د انسانانو او ډېر طاقتور وي. دی حیران شي چې واقعي دا خو چې کوم زما بوډا ملګري ما ته قصه کړې وه هغه کسان دا خو رښتیا دي. د دې نه مخکې ده ته د بوډا ویلي چې داسې زموږ په شانتې نسل و هغه په دوه خپو ګرځېدو لکه د انسانانو. خو چې کله انسانان زیات شو نو هغه د دې ځای نه لاړل بل طرف ته او په دې ځای کې چې کم پاتې شو هغه د انسانانو غلام شو او انسانان پرې خپل کارونه او ظلم زیاتی پرې کوي. ده ته هغه د بچپن خبره رایاده شي چې واقعي دا خو هغه ما ته رښتیا ویلي. خو دی وایي چې زه به اوس خپل د پریوار دپاره کومه دغه کسانو پسې به ځم او راولم به او د انسانانو نه به خپل پریوار بچ کومه. په دې کې دا بیپاري د مالک ته لګیایي چې سوچ پې مه کوه بیا به خفه او دا ډېره ښه موقع ده. دا موزلي ده او د ده ښځه دا ټوله قصه اوري. دا بیپاري دې خبرې ته وکړي چې صحیح ده زه به دا ځمکه خرڅه کړم. دلته کې دا موزلي دا ښځه هم درته ووایي چې خیر دی غزاره کوه هر سره به ښه شي. دوی چې سهار دغه ځمکه باندې کیتې باړې کوي دا ځمکه ډېره سخته وي، ګټې پکې ولې دا ټوله د ګټو نه ډکه وي. دی ډېر زور لګوي خو دا حل پکې نه چلېږي. دا مالک ظالم پسې چابک راولي او په چابک کې ووایي چې دی لږ نور زور وکړي نو ده دا زنځیر وچلېږي او دی غزار شي او دی ډېر سخت خفه شي چې دا څه ظالم مالک مې دی. خپل پریوار طرف ته وګوري او د خپل زوی ته اواز کوي او هغه ته قصه وکړي چې ته د خپل مور خیال ساته او زه ډېر زر ځم او زه به خپل د خاندان هغه نسل راولم چې کم په دوه خپو ځي او موږ به د ظالم انسانانو نه ځان خلاصوو. خو ته د خپل مور خیال ساته او چېرته اخوا دېخوا لاړ نه شي. او په دې کې دی دغه ځای نه وتښتي. د مالک او د بیپاریان پسې منډې کې دی په ځنګل کې د یو غار د لاندې پټ شي. د مالک ډېر وګوري خو ده ته دا میلاو نه شي. د مالک ډېر سخت خفه شي او غوسه شي او د ښځه او د بچی والا په دغه کې بند کړي او ډېر سخت خفه وي. د هغې وجه دا چې ټول کار به له دغې موزلي کوو. مالک یې خفه شي او په دې کې د بیپاري پسې راشي چې ته مه پریشانه کېږه دا شکاري دی، دی به تاله ستا موزلي راولي کو هر څه وي. کو هغه هر ځای ته تښتېدلی وي خو دی به تاله ضرور راولي. په دې کې د مالک وایي چې ټیک ته دی پسې دا شکاري ولیږي. دا بیپاري چې کم وي دی درته ووایي خپل د چمچو ته چې تاسو رده پیچه وکړئ چې دی چېرته ځي او دی دا موزلي څنګه راټینګوي، ژوندی نه سي او که مړی نه سي. په دې کې دا موزلي یو کډه کې غوځار شوی چې دا کډه هم دغې شکاري کړي او دا شکاري په ده پسې را روان وي شاته. دی ډېر پریشانه وي چې دا خو زه ګیر شم او شکاري
او مالک په ما دوباره واپس ونسی. دې کې دا چمچې وخه چې د تماشه کوي لګیا چې دا به څنګه موږ نسو. د منډې وای دا چمچه د کډې ته ورغورځي کم کې چې دا موزلی وي او شکاري را روان وي. په دې ټیم کې دا موزلی په د پاسه ټوپ کې او ردخ کې کډې نه ځان وباسي او ردخ په ځای نه به د غار کې دننه وتښتي. شکاري چې راشي کډه خالی وي. موزلی یو داسې جرنې طرف ته راشي د غار نه چې راوځي چې هغې نه اوبه بهیږي. دی ورته حیران او پریشان شي دا خو ډېر خطرناک ځای دی کډه وي دی د هغې کډې نه ټوپ کي. دی سلیپ شي او ردخ کې کډې نه ښکته وغورځېږي خو دی ځان د یو جرنې لاندې پټ کړي چې دا شکاري ما ویني نه. شکاري چې وګوري چې زه دی خو لاړو دی به مړ وي او دی په دغ کې جرنې کې په بل طرف ته وځي چې دی کله وځي دی خپل ځان شانتي نسل ویني چې هغه واقعي په دوه خپو باندې ګرځي او دته د خپل د بچي هغه خبره رایاده شي. د چې نظر شي چې واقعي دا خو هغسې نسل دی چې کم زما بچي یادو او کم زما هغه بوډا ملګري یادو. دی پسې راشي دته و چې تاسو ما ته ډېر سخت ضرورت دی زما پریوار ډېر په مشکلات کې دي او تاسو زما سره لاړ شئ د انسانانو نه زما بچي به آزاد کو. په دې کې دا بوډا ورته وایي چې دا خو ډېره ګرانه ده موږ هغه طرف ته نه شو تللی او زموږ وس هغه طاقت هغه وس نشته. د دې دپاره به ته زموږ شهر ته ځې چې هغې ته لاړ شو خپل چې نور کوم ملګري وي د هغو نه ستا دپاره څه ناڅه مدد وغواړو او تا ته فایټ مایټ ومې زده کو. ولې د انسانانو سره جګړه کول اسانه نه ده. دی ورته وایي چې ځئ چې زه بارې اخکې ځنګل ته دو روان شي. دی ډېر خوشحاله وي چې اوس خو زما پریوار په تاسو مدد وکړي او زه خو په تاسو پسې ډېر لرې نه راغلی یم. دا چې کوم کسان وي دا فایټران وي تکړه وي دوی درته وایي چې ردې څه طریقه کار دی ته به ردې ځنګل نه به وته غواړې خپل بل ښار ته موږ ځو په کم کې چې زموږ نور نسل وي. دا ځنګل ډېر خطرناک دی کې چې څوک دننه ننوځي هغه واپس له دې نه وتی نه شي. چې یو ځل پکې ورک شو چې بیا به ورک شي ټول عمر به په دغه ځنګل کې ته ګرځې او دا تر اوسه پورې دا ځنګل چا هم نه دی پار کړی. دی ورته کو هر څه دا ځنګل موږ پار کوو خو مخامخ ورته یو غار غونته ښکاره شي. دی ورته وایي راځئ چې د دې غار په ذریعه به موږ د دغه ځای نه وځو او بل طرف ته ور شو. دوی چې په دغه غار کې څنګه ورننوځي په ده باندې له پاسه نه ونې ماتې شي. ده په څه مشکله طریقې سره ځان بل طرف ته وباسي او راشي خپل هغه فیملي طرف ته دو روان وي چې کوم د دو خاندان وي. په دې کې چې دی وګوري دا شکاري هم د دو پیچه کوي د دو په دې شکاري نظر شي چې شکاري را روان دی. دو د دغه ځای نه د کسانو ته وایي زه چې ځو که نه دا شکاري په ما پسې را روان دی او زما د وجې به موږ ټول مړه شو. دې کې ورته دا یو کس و چې دا جګنان دي په ده باندې بروسه وکړه او د دې غر نه ښکته ور ټوپ کړه خو یقین ساته. دی ډېر سخت یریږي خو آخر نه آخر دی د دغه ځای نه خپه ور ښکته کړي. دواړه چې څنګه کته ورکوشي نو په دې کې دا جګنان د په هوا باندې چوت کې واپس په هوا باندې روان وي. ته ډېر زیات خوشحاله شي چې دا خو واقعي دا خو رښتیا دی دا جګنو زموږ مدد کوي. دا دوه چې کوم کسان وي دوی یریږي دوی نه ځي خو دوم راشي چې راشه موږ به هم لاړ شو نو دوم دا جګنو په هوا باندې را دغه ځای نه دوی وبوځي د ځنګل له پاسه نه دا ځنګل په دوی باندې پار کړي او دوی خپل قبیلې ته دغه ځنګل پار کړي او خپل د قبیلې طرف ته راشي. دی چې دا قبیله کله ویني دی ډېر زیات خوشحاله شي. دا یو داسې ښار وي لکه څنګه چې د انسانانو وي او دی منډه کې په دې ښار کې کله د یو سره میلاویږي او کله د بل سره میلاویږي او ډېر په حیرانۍ ورسره ګوري او خبرې ورته کوي او دا ټول ورته حیران وي. دی دوی ته ووایي چې زموږ مدد وکړئ زما پریوار په خطره کې دی. او دی کې ورته دا یو ووایي چې دا ټول بوډاګان شوي دي او دغه ځنګل شراب په دوی باندې لګېدل دی د دوی نه بچي کېږي او نه څه بل څه کېږي. او دا موزلي چې کم وي دی د دوی یو شهزادي راني وي چې دی هغې خوا ته راشي او د هغې نه مدد وغواړي. او شهزادي ورته ووایي چې موږ ستا مدد نشو کولی ستا مدد په هغه جنګل ته به ځې هلته به کېږي. په دې کې چې دوی کله وګوري دغه شکاري هم راغلی دوی شکاري مقابله کوي خو دا شکاري په دوی کې یو په تیر باندې وولي. موزلي دی دغه ځای نه وځغلی دننه دی محل ته راولي. دته دا بوډا ووایي چې کمرې چې ته ځنګل ته لاړ شه او په ځنګل کې په جګنانو باندې یقین ساته هغه به ستا مدد وکړي. دا کسان ورته لګیا چې د جنګل په موږ باندې شراب دی او چې څو پورې هغه شراب نه ختم شوی نو نه موږ بچي راوړو او نه څه بل څه کوو او دا ټول سخت پریشانه وي. او په دې کې دا موږلی سوچ وکړي چې راشه که زما د وجې دا ډېر ټولو زندګي په خطره کې ده او زه به ځنګل ته لاړ شم او دا شکاري به ځان پسې ځنګل ته په څه طریقې بوځم د ټولو زندګي به ترې بچي. په دې کې ورته ووایي چې په ځنګل کې داسې یو ونه ده او ته هغې باندې بروسه ساته
په دې کې دا شکاري په د پسې راشي د ځنګل طرف ته ورمنډه کې دا شکاري پسې شاته ورمنډه کې دا شکاري دی راونسي او کته راوغورځي او مړکې یې په دې کې چې د نظر شي په هغه ونه باندې چې کمی بارک وته بوډا خبره کړې چې دسی ونه ده او چګنان دي ته پاغه باور ساته د چې څنګه پاسې د په دغه ونه پسې منډه و دي پتیروم لګیدلې په دغه کې دا شکاري به د پسې شاته را رواني او د ورمنډه کې دغه طرف ته او دا جګنو راشي دوی یو داسې تلوار ته جوړ کې په دې شکاري په دې مړی کې دي چې دا شکاري ته نه اخوات لشي او نه دې اخوات لشي او دا جګنو دغه چوت کې او ځان سره وی سره دغه زینا واپس اخکه محل ته چې کوم محل نه راوسته شکاري چې اخوا دی خو وګوري هغه وته ایسو کوم نخکاری شکاري په دغه ځنګل کې پساو شادل ته کې دوم خپشي چې هغه خو مړ شو او اوس په زمونږ د اشراف نه ختميږي خو چې دوه ګوري موزلی دغه جګنوي ځان سره راولي او په دغه محل کې او ردنه د تیروم غیب شي جادویي طریقې سره د اشراف شي دغه ختم شي موزلی او دا ټول قبيله والا د ډېر خوشاله شي چې زاده خو هغه جګنو په د واقعي راوستو او دا خو سچ رخصا چې کم زمنګ مشرانو قصه کړي وا اوریر ډېر زیات خوشاله شي چې وس کې دې شي موږ ته اساني پیدا شي په دې کې دا سین چې وی دا د موزلی په پریوار باندې شپ شي موزلی په ځای دغه خزه کار کوي او د بیپاری راشي د ازوی ځان سره بوزي د مړینه ونسی په خرسي د ډېر سخت پریشان وي خو ماشومي څه کولای نشي او د مورم خپای په دې کې د موزلی راشي د انسانانو په شانتي په وخت په باندې د خپل مالک ته وځي زما پریوار پر د تازه مونږ سره ډېر زیات یو کو په دې کې د مالک بیا نه صبرېږي او دی ول چاپک څنګه را اچي دی ونسی په د لاس باندې او چې بس ته تا ډېر زیات ظلم کو نور مزید ظلم په مونږ ستانه برداشت کو او دا مالک ته بدګوري مالک ته یریږي چې دا خو واقعي ډېر خطرناک دی خپل پریوار ځان سره را جوخ کی چې په دغه کې د یو لورم شوی ډېر وړه او د دغه جادویي پل راوړي خپل دی پریوار لم ورکی اغم د په شانتي په وخت په باندې ودرېږي او ګرځي ته خپل پریوار را واخلي او د دغه کلینا دلاړ شي او د خپل نیک چې کمی دا پری دی ملګرو په دا ویډیو ته باندې خلک دې دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ تاسو نه ریکوست ډیره